ته د پیغمبر مبارک سره محمد سره دا چل کې والله وارکی بک احد افضل منه پتا د دنه بهتر شخصیت سورلی نه ده کړی دا سکه نو براق خبرې وکړې دا د حضور پاک معجزه ده چې حیواناتو خبرې کړې دي وی زما یو درخواست دی کړ څه درخواست دی وی دا درخواست کوم چې اوس د حضور پاک مرکب شم سورلی کوم نو چې په جنت کې ما د خپل سورلی لپاره قبول کړي نو رسول الله مبارک وی بالکل ما ته قبول ده په جنت کې هم ته زما سورلی جنت کې خو د سورلی ضرورت نشته جنت کې خو چې څوک په یو سکند کې کم ځای ته رسېدل غواړي رسېږي ما لیکن بعضې وخت کې یو سړی په یو اس باندې سور شي هغه له خوند ورکوي چې په هغې باندې ګرځي لکه اوس هم د بعضې خانانو موټرې لیکن ځان له اسونه هم ساتلي وي کله کله پې سورلي کوي د خوند دپاره او د لذت او د خوشحالۍ دپاره وایي ما ته قبوله ده نو حضور پاک مبارک په هغه براق باندې سور شو ملګري ورسره څوک دي نو په غټو ملګرو کې دوه ملګري دي یو حضرت جبریل علیہ السلام دی او یو حضرت میکائیل علیہ السلام دی دا په غټو فرشتو کې دي نور یو روایت کې راځي چې د 50,000 فرشتو په پروتوکول کې روان دي او په جلوس کې روان دي 50,000 صحابه حضور پاک خدای بودی د چا یاره نشته چې څوک ته تکلیف ورسوي اس یاره نه د پیریانو شته نه د جناتو او نه د انسانانو نه د غلو د ډاکوانو لیکن دا یو عزتي چې دا مخکې وروستو ته د لښکرې منډې وایي دا یو عزتي دا رسول الله مبارک له خدای پاک یو عزت ورکړ نو روان شو رسول الله مبارک فرمایي چې یو ځای ته ورسېدم نو ما ته جبریل علیه السلام براق ودراو وی دلته یو 2 رکعته لمونځ وکړه نو ما 2 رکعته لمونځ وکړه نو راته وفرمایل وی دا ځای دې وپېژن ما وینا دا ما ونه پیژن وی دې دا یثرب دی وروستو دې مدینه منوره جوړه شوې ده دا ستا د هجرت ځای دی بل ځای کې براق ودرو وی کوس چې دلته 2 رکعته نفل وکړه وی 2 رکعته نفل مې وکړل وی دا ځای دې وپېژن ما وینا وی دا بیت اللحم دی کوم ځای چې عیسی علیه السلام د خپلې مور نه بغیر د پلار نه پیدا شوی وی بل ځای کې براق ودرو وی چې وی درو نو ما ته 2 رکعته نفل وکړه وی 2 رکعته نفل مې وکړل وی دا ځای دې وپېژن ما وینا وی دا وادي کوه تور دی هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خپل رب ملاقات کړی دی او خبرې ورسره کړې وی په لاره چې تلم موسی علیه السلام مې ولیده په خپل قبر کې ولاړو او مونځ یې کاوه هم یې ولیده او چې کله حضور پاک براق ته خېږي نو رسول الله چې څنګه براق مستی وکړله نو دقه رنګې رسول الله مبارک ته جبریل علیه السلام یې ځکه نو سره وخېږه نو حضور پاک هم لږ یو ګوټې صبر وکړ لږ غلی شو جبریل علیہ السلام وتوی خرخیجه حضرت ولې نه خېجه نو لږ بیا صبر وکړه وی دا الله رسوله تا ته ولې نه خېجه وی یو سوچ مې دی په زړه کې او هغه دا چې زه خو په دې براق دلته سور شم او ځم او ما به خدای په جنت تم په اسانه رسوي فکر د امت لرم امت به مې څه کوي ګوره حضور پاک هر وخت خپل امت فکر کړی دی ورونو هر موقع کې امت یاد کړی په هر موقع کې الله ته د خپل امت جړه کړی دی ګورې ورونو خو چې د حضور پاک صحیح امت خو جوړ شي که لیکن موږ د خپل پیغمبر تابعداري ونه کړله ځکه ډېر خفه شم وایم الله موږ له څومره ښکلی پیغمبر را کړی څومره مهربانه پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم او د دې خپل امت دپاره څونه جلاګانې کړې دي خو موږ د پیغمبر طریقې خوښې نه کړې دین خو ډېر لوی شی دی د پیغمبر طریقې شکل د پیغمبر موږ ځان له خوښ نه کړ د انګرېزانو شکل هم خوښ دی خپلو لوڼو خویندو له موږ د پیغمبر د بیبیانو جامه خوښه نه کړه د انګرېزانو جامې ورته اچوي د ډمو جامې موږ خپلو لوڼو خویندو ته اچوي خپلو زامنو ته د انګرېز لباس اچو دا څنګه زه حیران په دې چې د پیغمبر مبارک د خپلو امت سره څومره مینه امت څومره غافل دی مونږ په موبایل او په ټي وي باندې او په نېټ چې کومه ډمه وینو هغې کومې جامې اچولي هغه برانډ جامې مو خپلو لوڼو لالي او ډمان سړي چې کومې جامې اچوي نو خپلو زامنو له هغه جامې راوړو هغه برانډ جامې ولا راوړو دا د پلانکې ډمې په شان او دا د انګرېز په شان او دا د انګرېزې په شان وروڼو د خپل مبارک پیغمبر لباس خوښ کې که نه او د خپل مبارک پیغمبر شکل ځان له خوښ کې او خپلو بچو له د حضور پاک شکل خوښ کې د هغه جامه وله خوښه کې او خپلو لوڼو له د حضور پاک د بیبیانو د عایشې بیبي او د حضور پاک د لوڼو د فاطمې بیبي او د زینب بیبي د هغې لباس او د هغې جامه وله خوښه کې او د پیغمبر مبارک په دین عمل وکړئ او درود شریف په حضور پاک باندې ډېر وایئ ډېر زیاته مونږ له ډېرې دعاګانې غوښتې دي
نو جبريل علیہ السلام دا اللہ دا طرف نولا انعام روڑم وی دا اللہ رسولہ اللہ فرمائی فکر مکوا جستا انسان سوک ستا امت کے داخل شی نو تا سربا پا پول باندے چی خلق و تا پول سرانت وی یو دے با پوری وزی دا بریخنا پشان لکا سن چی تا پا براق باندے سورے گی او لکا دا بریخنا سفر کئی دا کرنگی بتا استا امت لکا دا بریخنا پا پول باندے پوری وزے انشاءاللہ العزیز او خدیر ابن حضور پاک صحیح امت یان جوڑ کی بیا دا براق تا حضور پاک پہ سور دی حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام دوارا وسر دی نو اورا سید بیت المقدس تا چه خلق و تا بیت المقدس وی نو دا بیت المقدس دا جماعت دا دروازے نمبار یو تیگا وا پا آغا تیگا کی سوریو نو چه کلا با پیغمبران رالل یا سو با پسورلے رالل نو دا قانونو چه غیبا اغا تیگا کے اغا سوری کے دا اغا سورلے پڑے ورک دا اغا اس یا دا خر او اغا تیگی پوری بے اغا اس او خر تڑو نو حضور پاک دا براق نفکوس شو نو جبریل علیہ السلام گوتا ورو مندلا پا اغا سوڑا کے اغا دا خور سر بند شوی وا دیر زمانہ تیر وا نو خور سر اغا سوڑا بند شوی وا نو جبریل علیہ السلام خود انسان پا شکل لاغلو نو گوتا ورو مندلا نو هغه سوړی تازه کړه خاوره ته ویسته کولاوی کړه او د حضور پاک چې کم براق پړی و پکې ورکاغې هلته وتړ او جومات ته وردن نه که د بیت المقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې د بیت المقدس جومات ته دننه شم جومات د خلکو ډک دي صفونو کې خلک ولاړ دی یو شان خلک ولاړ دی او صفونه داسې تیار ولاړ دي لکه په دې انتظار دي چې څوک امام راځي هغه به خلکو ته منځ کوي یو امام را روان یو خلق ولاړی او بس دغه انتظار ده چې امام را روان شوی دی اوس به مصلی له راورسي دقسې وی خلق ټول ولاړ دی وی جبریل علیه السلام د ګوتې ونیوم او دې د ټولو صفونو نه مخکې کړم لومبي صف لی بوتلم ما مړه کې دا سوچ کاو چې په دې لومبي صف کې به ودرېږو اوس به امام راځي مونځ به کوي وی زه د ګوتې نه ونیوم او زه مخکې کړم مصلی ته او یې راته وی چې دا خلق ستا په انتظار دی دوی ته یو 2 رکعته مونځ وکړه امامت ورته وکړه دا 2 رکعات وی ما 2 رکعات مونځ هغې ټولو ته وکړل چې کله مې سلام وګرځو جبریل علیه السلام راغی ما سره کېناست وی تا ته پته ولګېده چې دا تا پسې چا مونځ وکړ ما وی نه وی دا د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران علما لیکي تقریبا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دي تا پسې مونځ وکړ دا روحاني اجتماع و د پیغمبران روح مجسد دے جسد ورطا ملاو شوی دے روحانی اجتماع دا پیغمبران نو روحانی اجتماع پا لگ زی کریر خلقم زیگی یو لک سریر اجزر پیغمبرانو حضور پاک پس منزو کو نبی علیہ السلام امام شو دا لقب ملاو شو رسول اللہ مبارک تا چه امام الانبیاء والمرسلین دا طولو پیغمبرانو او دا طولو رسولانو امام پیشوا سیوطی لکلی دی جلال الدین سیوطی پا خصائص کبرا کے کہ دا غینا پس پامو کتابونو کی دانشتا بازو کشتا پا غینا پس تقریرون شوروش حضرت جبریل علیہ السلام دا سٹیج نازمو لکہ دا جسو کرابلی پلان کے براشی پلان کے بناشی نو جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نم واغشتا وی اس بدا طول بنی آدم پلارو نکا دا ټولو پیغمبرانو نیکه چانه چې الله دا انسانیت خور کړی دی حضرت آدم علیه السلام راشي ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي آدم علیه السلام را پاسېد او هغه یو څو خبرې وکړې او څه خبرې یې وکړې خپل صفت یې وکړه یقینا چې زه الله پاک په جنت کې پیدا کړی دا لویه خبره ده زه الله بغیر د پلار او د مور نه پیدا کړی لویه خبره ده زه الله په خپل لوی قدرت پیدا کړی الله کولی شي داسې لویه خبره ده زبیا اللہ دنیا ترو لے گلم پا حیثیت دا خلیفت اللہ فی الارض کہ دا اللہ احکامات دلتا خلق تورسو دا اللہ احکامات دلتا نازب نافذ کم دا اللہ دا قانون مطابق خلق باندے عملو کم دیکھ بل نائب و خلیفہ کرم پا دنیا کے زمانے بلا پیغمبران او بچی پیدا کرن او چې دا سمرا تاسوین دا انبیاء او دا مخلوق دا اللہ پاک زمانہ پیدا کردی دا دغه الله پاک ورو سخیره کې خبره کوي دغه الله چې د جنت کې پیدا کړم دغه الله چې د جنت تناکوس کوم خلیفہ کړم دغه الله چې د ټولو پیغمبرانو انسانیت نه پیدا کړم دغه الله چې بغیر د مور او پلار نه پیدا کړم هغه ډېر حمد او ثنا ده هغه ډېر تعریفونه دي دا خبره وکړي او بیا کېناست جبریل علیہ السلام پاسید وی اوس به حضرت نوح علیہ السلام راشي هغه به یو څو خبرې وکړي
نوح علیہ السلام پاسه هغه خپل صفاتو کو د الله حمد وي هغه الله له حمد او ثنا ده کم الله چې مال ډېر عمر راکړي او ما پکې په دا ټول عمر کې دعوت او تبلیغ وکړ قوم ته مې دین ورسو هغه الله پاک چې کله قوم زمانہ فرمانی وکړه نو مال الله پاک نجات راکړه د کشته په ذریعہ او مسلمانانو له نجات ورکړه او زما هغه ظالمان او کافران قوم خدای تباه کړل هغه الله پاک چې زمانه د آدم علیه السلام نه پس دویم نسل خور کو هغه الله الحمد دی ثنا ده او شکر دی بیا جبرئیل علیہ السلام پاسې ده وی اوس به ابراهیم علیہ السلام یو څو خبرې وکړي د مشهور باز غټ پیغمبران بران وختل ابراهیم علیہ السلام پاسې ده وی هغه الله پاک چې د توحید او د الله د وحدانیت داعی جوړ کړم او زه د اور نه سالم راوستم زما په لاس بیت الله او بیت المقدس جوړ کړی او نور صفاتونه وکړل زه مختصر کوم درته هغه الله الحمد او صفات دی بیا حضرت موسی علیہ السلام هغه د وې چې زما په وجه خدای پاک بنی اسرائیل غرق کړ فرعون خدای غرق کړ ما له خدای نجات راکړ ما له خدای تورات راکړ ما سره په تور کې خبرې وکړلې الله پاک هغه الله الحمدنا او ثناګانې دي حضرت عیسی علیہ السلام پاسې ده هغه الله چې بغیر د پلان نه د مور نه پیدا کړ دې جم دې جاړ اسمان ته اوچت کړې ما لري لوی قوم را کړې دي زما په لاس به برګي جوړول او وړاندې به جوړول او مړی به جم دي کول الله پاک هغه الله لري لوی ثنا ده او لري صفاتونه دا یو څو پیغمبرانو تقریرونه وکړل اخره کې جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوخت چې اوس با د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین چې د ټولو پیغمبرانو د رسولانو اخیری دی دا غنه پس بل پیغمبر نه راغلی دی او نه براشي اوس باغه یو څو خبرې کې نو حضور پاک پاسه نو د الله حمدونه شروع کړل داسې حمدونه چې ناشنا الله لري رسنا ده څومره خپل صفاتونه دي دا ټول الله له ثابت دي هغه صفات چې د الله د شان سره مناسب دي هغه الله له ثابت دي الله ډېر لوی علیم دی الله بصیر دی الله پاک علیم دی خبیر دی الله صفاتونه وکړل بیا سوی الله په ما ډېر لوی فضل کړی ګوره الله فضل چې د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر پیدا کړی ما او د ټولو نه مخکې به زه او زما امت جنت ته داخلېږي الله اکبر زه اخیری پیغمبر دنیا ته راولېږلم او د ټولو نه مخکې به زما امت سره حساب کتاب د قیامت په ورځ کېږي زه د هغې الله ډېره ثنا او صفت کومه چې د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به زما امت جنت ته داخلېږي څونه ښکلې خبره شي د امت خبره ده که او زه الله هغه الله له ثنا وایم چې د قیامت پر ورځ به د ټول مخلوق سفارش زه کوم دا خبره شي ښکلې ښکلې بیانونه تقریرونه پکې شي دا خو دا بیت المقدس پورې سفر دی چې کوم کې قرآن شریف کې الله اعلان کړی دی دا خلاص شو دې ځای کې یو خبره درته کوم هغه دا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې غالبا د دې اطلاع دی لیکلی چې کله د هرقل شام ته تللی او بیا هرقل په شام کې ابو سفیان تلی و خیر هغه خو ډېرې اوږدې خبرې دي اوږد حدیث د هرقل په بخاري کې هم تېر شوی دی او معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب دا لیکلی دی هرقل بیا ابو سفیان راغوښتی و د هغه نه یې تپوس کړی و معلومات یې د حضور پاک ته کړي نو د ابو سفیان یو خبره وکړه د هرقل ته وی صاحب دا پیغمبر دروغجن پیغمبر دی هرقل د روم بادشاه وی ولې دروغجن دی وی دروغجن په دې دی چې وی اوس یو دروغ جوړ کړی دي خلکو ته وایي چې د په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او د بیت المقدس په جومات کې مې مونځ کړی دی دومره دروغ او د شپې په لږ ساعت کې تللی مو واپس راغلی چې دا خبره یې کوله نو د دې هرقل بادشاه شاته یو بوډا سپینګیري سړی ولاړ و هغه وایي بادشاه سلامت ته د ابو سفیان نه تپوس وکړه هغه وخت ابو سفیان له کافر و چې دا دې کله کم